له پاکستان وروسته د ایراني ځواکونو له خوا د افغان کډوالو سره تازه ظلمونه. دا چې ایراني ځواکونو تازه افغان کډوالو سره څه کړي دي جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خلیل الرحمن حقانی وایي ایراني ځواکونو افغان کډوال لوټلي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی پرته له دې چې په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړي په ایران کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن موضوع تایید کړه. نوموړي له دغه هیواده د یو شمېر ستنو شوي افغان کډوالو سره تر لیدنې وروسته وویل چې دغو کډوالو د ایراني ځواکونو له وهلو ټکولو او د دوی د پیسو او شتمنیو له لوټلو ورته شکایت کړی دی. طالب وزیر د ایران د دغه چلن پر وړاندې د خپل حکومت غبرګون او ممکنه چلن په ډاګه نه کړ. ایران وایي چې د شاوخوا 5 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی او د دغه کډوالو یوه لویه برخه د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه هیواد ته تللي دي. ایراني چارواکو په پرله پسې ډول پر دغو کډوالو بندیزونه لګولي تر دې چې په نغدو پیسو د ډوډۍ اخیستو اجازه او د مزدورۍ حق نه ورکوي. اسلامي امارات د ایران د دغه چلن پر وړاندې کوم جدي اعتراض نه دی کړی چې له امله یې نیوکو سره مخ دی. برعکس د اسلامي امارات د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د تازه سفر پر مهال له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلن ستایلې او مننه یې ورڅخه کړې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړوند مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت خیر چارې.